او چې به رسول الله باندې دروغ جوړې دا په الله باندې دروغ جوړول دي نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سخته خبره کړې ده او دا ډېر بدترین دروغ دي دا موږ د ځان نه وایو دا امام بزار رحمه الله حدیث د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نقل کړی دی هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من افر الفرا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دروغو کې د ټولو نه غټ دروغ دا دی من قال علی ما لم اقل چې یو سړی زما طرف ته یو خبره منسوبه کړي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ده او هغه خبره ما نه وي ویلي نو دا د ټولو نه غټ دروغ دی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او بیا حافظ ابن حجر رحمه الله دې تشریح لیکلی ده چې د افر الفرا څه مطلب دی هغه وایي د افر الفرا مطلب دا دی چې په دروغو کې د ټولو نه غټ دروغ ابن بطال رحمه الله فرمایي والفریه لفظ دا په عربي ژبه کې استعمالیږي د هغه سنګینو دروغو دپاره ډېر خطرناک دروغ چې کله سامع هغه واوري اورېدونکي هغه واوري مخاطب هغه واوري نو هغه په حیرت کې غورځېږي هغې ته فریه ویلی کېږي نو رسول الله فرمایي چې ډېر خطرناک دروغ هغه دا دی چې یو سړی زما طرف ته هغه څه منسوب کي چې ما نه وي ویلي محترمو مونږ او تاسو ډېرې خبرې مونږ د عوامو نه اورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابتې نه دي او زمونږ عوام وروڼه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوبوي نه ده پکار داسې چې کله تا ته یقیني نه وه پته چې دا حدیث صحیح ثابت دی که یقیني درته پته وه خو بیان یې که که پته درته نه وه چې دا حدیث صحیح دی که ضعیف دی ځان ته یې وساته داسې نه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړ کړي